اکثره هندوان په دې فکر کې دي وایي چې غوښین خواړه باید منع شي، ټول انسانان یې ترېنه منع کړي دي. نو تاسې وګورئ دلته د هندوانو په کتاب کې ویل شوي دي منشوتي 5 سوره او 13 آیات کې دوی وایي چې که چېرته تاسې یو برخه د غوښې وخورئ نو څه پروا نه کوي، ځکه ځینې باید خوړونکي اوسي، ځینې باید وخوړل شي. که چېرته منشوتي 5 سوره او 13 آیات ولولئ، د مالونو حلاله او د غوښو خوړل دا ګناه نه ده، دا د خدایانو قوانین دي. په بل ځای کې منشوتي 5 سوره 9 تر 40 آیاته پورې وایي چې داسې حیوانات چې هغوی باید قرباني شي، نو د دې لپاره قرباني کول دوی ته دا مرګ نه ښکاري، مړینه ورته نه ښکاري دی یو حالات. په نور مخته لاړ شو، مهابارت انوشاسنا پروا 38 آیات. دلته تاسې وګورئ دا 5 ورونه ګوره، 5 ورونه چې وایي چې ویشنا ورته وایي چې Anushasan Parv, chapter number 88, regarding the Pandavas, the 5 brothers. یعنې دا څنګه وکولی شي چې د خفګان وړي. دوی بیا ورته ویشما پروا ته وایي چې ته داسې وکړه که چېرته واښه ورته واچو نو واښه په دې ځای کې کېږدو نو دا به یو میاشت هغسې، یعنې د دې حالات به یو میاشت توراني شي. که چېرته غوښه واچو یعنې د سیدلي غوښه واچو نو 2 میاشتې. په همدې ډول سره که چېرته مثلا د خوب غوښه واچو نو 3 میاشتې. په همدا ډول سره د غوا غوښه که واچو 6 میاشتې. نو په ترتیب سره یعنی که چېرته د نور ترکاري مثلا د نور واښه ورته واچوي نو هغه به مثلا 2 میاشتې دوام وکړي، یا ماهي ورته واچوي 2 میاشتې به دوام وکړي. خو که چېرته داسې نورو حیواناتو غوښې ورته واچول سي نو هغوی به یعنې د دوام به زیات شي. نو که چېرته د ډیناسور یعنې غټ مال غوښه ورته واچول شي نو د دې عمر به یعنې د دې دغه حالات چې رضعي حالات به یعنې د دغه حالات چې دا پرې راضي اوسي خوښه اوسي دا به تقریبا نامحدوده وخته تېر. نو تاسې وګورئ بس ته یو مینو یو لیست د غذاګانو د ترکاریانو، یعنې دلته هندوانو ته وګورئ چې ترکاري غوښه هم دوی وایي چې کتابونو کې راغلي چې غوښه کومه خبره پروا نه کوي او بیا وروسته وایي چې د غوښې نه منع. مخکې غوښه د هندوانو په کتاب کې یعنې کومه خبره نه وه روا وه دوی ته. اوس وروسته دوی دا غوښه یعنې د نورو مذهبونو سره چې توپیرونه دوی چې باید اوسي نو غوښه دوی یعنې منع کړه په خپل مذهب کې. نو دوی وایي چې یو نفر راته ویلی چې ذاکر صاحب دغه غوښه خو د ژوندي موجود حلالول دا خو ګناه ده، دا ښه کار نه دی. نو ما ورته ویلې سمه ده، که چېرته ژوند د ژوندي موجود حلالول باندې ژوند کېږي نو دا هېڅ خبره ده، موږ دې سره راځو. خو تاسې وګورئ اوس وګورئ ونې نباتات هم ژوندي دي. نو دوی وایي چې حیوانات کله چې حلالوي نو هغوی درد احساسوي. نو په اوسني عصرونو کې تاسې وګورئ یعنې ساینس دا ثابته کړې ده چې نبات هم درد احساسوي. نو بیا دلته څنګه؟ نو اوس به نبات هم له منځه نه وړو یعنې کټوو به یې نه پرې کوو به یې نه. نو تاسې دې ته وګورئ داسې یو حالات دی. یعنې که چېرته تاسې یو انسان وګورئ هغه 20 نه تر 25 نه بره هغه فریکونسي د سایکلو چې ورته وایي د دایرو هغه نه بره دا غږ نشي اورېدی. خو یو حیوان چې هغه سپی دی نو سپی 25,000 نه د 20,000 نه تر 25,000 پورې د دې سایکلونه که جګ واوسي نو هغه غږ یې هم اورېدی شي. نو تاسې وګورئ یعنی دلته کې یو شپېلی ووښل سي هغه سایکل د 25,000 نه د 20,000 پورې اوسي نو دغه سپی حیوان چې دی دا به ډېر زر واوري. ښه نو په هلته یو څېړنه وشوه چې هغه کې یو داسې یو پټی یا مزرعه کې یو دهقان لګیا دی نو هغه به اوبه ورکوي بوټي ته نو بوټی به ورته ژاړي هغه اواز به ته کنورټوي دغه خبرو ته هغه به یې اوري هغه به وایي چې ما ته نورې اوبه م واچوه هغه به نورې اوبه ور اچوي. نو همدلته نو نباتات هم درد احساسوي. ښه که ما ته غیر مسلمانان وایي چې وروره نباتات خو درد احساسوي او که نه احساسوي خو دلته نباتات حیوانات چې 15 حصه لري نباتات چې ده هغه 3 حصه لري. نو تاسې ما ته ووایي
که چېرته ته یو ورور ولرې هغه هم په سترګو لوند وي هم په غوږو کوڼ وي نو که چېرته یو نفر راسي هغه ووژني او همدغه نفر محکمې ته در سره حاضر کړی شي نو ته به محکمه کې وایې قاضي ته چې قاضي صاحب ده ته کمه جزا ورکړه ځکه چې زما ورور په غوږو کوڼ او په سترګو لوند و نه بلکې ته به ورته وایې چې قاضي صاحب ده ته 2 چنده 3 چنده سزا ورکړه ځکه چې زما ورور معصوم و Give this murderer less punishment because my brother had 2 sentences less. In fact, you'll go and tell the judge, give this یعنې هغه په غوږو کوڼ او په سترګو لوند و could not speak. Give him double punishment. So where is the logic 2 sentences? نو په اسلام کې دا نه ده چې ته 3 حصونه ولرې نو ته به کمه جزا یعنی جزا یې نه لري او که زیاته حصونه ولري هغه به جزا زیاته لري نو په قرآن کې الله جل جلاله فرمایي په 2 سوره د البقره 188 آیات کې نو قرآن پاک الله جل وایي چې حلال دي او چې یعنی روا وي او هغه د اسلام د نظره پرې بندیز نه وي لګل شوی تاسو لپاره حلال وي هر غوښه هغه کولی شي چې ویې خورئ ځکه چې هغه تاسو لپاره حلال دي خو چې حرام یې هغې نه مخنیوی وکړئ نو ښه که چېرته یعنی د حیواناتو وژنه بنده شي هغه حیوانات چې حلال دي هغوی حلاله نه شي او هغوی غوښه ونه خوړل شي نو تاسې ما ته ووایي که په همدې ډول سره یعنې په ترتیب په مرور زمان سره د دوی دغه نسل په زیاتېدو وي نو تاسې وګورئ چین او نورو هېوادونو کې وګورئ هلته د انسانانو نسل په زیاتېدو دی نو تر څنګ یې تاسې وګورئ د حیواناتو نسل که زیات شي ونه خوړل شي په مرور زمان سره به څومره زیات شي د حیواناتو نسل هندوستان کې وګورو که چېرته د غویانو غوښې یعنې د ټول هغه غوښین خواړه دوی ونه خوري نو دې سره زه موافق یم یعنی مه یې خورئ ځکه که چېرته تاسې ونه خورئ نو په هغه نورو هېوادونو کې به یو څوک راته وایي چې ته غوښه مه خوره نو په دې ډول سره زه بیا ورسره همدا ډول دلایل وړاندې کوم همدا ډول دلایل ورته وایم Hello. Mr. Zakir, this is Aurora Vivek. سلام ښاغلی ذاکر صاحب زما نوم اروریک دی زه دلته د دې په خاطر باندې نه یم راغلی چې بحث وکړم غواړم چې خپلې پوښتنې مختصر وکړم ستاسو سره او یو پوښتنه لرم د هندو په کتاب کې راغلی دی چې اهم برما اهم برمیش چې زما نږدې ملګري ویلي هغه د مسلمانانو او عیسویانو په اړه باندې مختلفه بحثونه درلودل او خبرې کولې خو زه 4 پوښتنې لرم چې غواړم ستاسو سره یې مطرح کړم او تاسو راته جواب راکړئ یوه پوښتنه مې دا ده چې زه پوښتنه لرم تاسو د عیسویانو او د مسلمانانو په اړه باندې مختلفه بحثونه کړي مختلفو خبرې مو کړې دي هندوانو د مسلمانانو په اړه باندې هم باید بحث وکړو تاسو د هندوانو په اړه باندې هم ویل د مسلمانانو په اړه باندې مو هم ویل دي هندوان او مسلمانان مختلفه نظرونه سره لري مختلفه خبرې سره لري د یو خدای په اړه باندې باید بحث وکړو د یو الله په اړه باندې چې هغه یو خدای دی د هغه په اړه باندې باید موږ خپلې خبرې وکړو ورور ډېره ښه پوښتنه وکړه او ډېره عملي پوښتنه یې وکړله ویل چې تاسو د تورات او د اسلام په اړه باندې تر مابین څه کوم مشابهت دی د ځینې کلماتو هغو په اړه باندې تاسې وایي ولې د هندوانو داسې نورو کتابونو تر مابین تاسې کوم مشابهت او داسې نور نه وایي وروره زه د همدې لپاره درته څه وایم الله جل په قرآن پاک کې فرمایي تعالی الی کلمة سواء بیننا و بینکم یعنې هغه څه ته راشه چې زه یې درلیږم په مخه وخت کې یعنې هغه څه قبول کړه چې زه یې درلیږم ښه ورور راځو دې ته که فارسي وي که هندو وي که مسلمان وي که یهودي وي که نصراني وي که هر مذهب څخه وي ورته وایو چې راځئ یو کلمه به راوړو چې هغه زموږ او تاسو تر مابین څخه یو ځای وي هغه کلمه را سره قبول کړئ نو
هندو به وایي چې ولې نه ورور زموږ کتاب دی د خدای خبرې دي نو عیسوي به وایي چې زموږ کتاب دی د خدای خبرې دي همدا ډول فارس به وایي چې زموږ کتاب د خدای خبرې دي مسلمان به وایي چې زموږ کتاب دی د خدای خبرې وي خو راځي یوې کلمې ته چې هغه مشابهت هغه را سره قبول کړي چې ټولو کتابونو تر مابین مشابهت لري خو راځي ټول سره یو ځای کودا یعنی هغه څه چې یو شی مثبت دي هغوی راځي قبول کړو هیله کوم ذاکر صاحب وبخئ چې مداخله مو وکړله هیله وروره ته خو ما پرېږده زه پوښتنه تکمیل کوم شی چې تا دا کومې پوښتنې دي په همدې پوښتنه کې چې تاسو وکړه یعنی په همدې ځواب کې چې زه یې درته در کوم په دې کې حل شي ستاسو پوښتنه سمه ده سمه ده که د ریاضي پوښتنې ته راشو نو په سټپ باي سټپ یعنې په نوبت سره هر پوښتنې ته ورځو نو لومړی دوهم دریم سمه ده نو د فتن ټول نه شو حلوی ښه ښه نو زه دې ټولو ته وایم راځئ په دغه ټولو زموږ تاسو کتابونو کې کوم شی چې مشابه دی هغه کلمه قبول کړو یعنی هغه وایي چې خدای یو دی نو دلته وګورئ د هندوانو کتاب کې وایي چې یو خدای دی د نورو کتابونو کې وایي چې یو خدای دی په انجیل کې د مارک په 12 او 9 آیات کې وایي چې یو خدای دی شپږم د ټیټرومینه کتاب نه 4 آیات کې نو هم د ډول سره په ټولو کتابونو کې وایي چې یو خدای دی قرآن پاک کې وایي چې قل هو الله احد ما په دې باندې باور نه دی کړی نو بیا دا درې ګونه پکې د کومه راغی چې ویشمي او داسې د هندوانو چې نومونه ورته اخلي دا د کومه راغله پکې اجازه راکړه چې ځواب درکړم په قرآن کې شریفه رحمان نه دي ذکر شوي عیسی علیه السلام نه دی ذکر شوی چې د خدای زوی و یا خدای و توبه نعوذ بالله دلته ذکر شوی چې هغه د خدای پیغمبر او پیغام راوړونکی و نو تاسو څنګه وایي چې دا د قرآن سره یعنی څه خبره نه ده په قرآن پاک الله جل فرمایي ولسم سوره د الاسراء 110 آیات کې نو الله جل جلاله وایي چې ته کوی شي په نامه الله یاد کړي یعنی الرحمن الله باندې ته کوی شي الله جل یاد کړي هغه نومونه چې الله جل په خپله ایښي دي یعنی هغه ښایسته او ښه نومونه نو ته نشي کوی هغه نومونه باندې الله جل یاد کړي چې هغه الله جل منع کړي دي نو ته الله جل په ښو نومونو باندې یادوی شي ته نشي کوی چې د الله جل جلاله توهین وکړي ته نشي کوی الله جل جلاله ته په هغه نومونه یاد کړي چې هغه الله جل ته منع کړی نو که ته اوبو ته ووایې چې اوبه مویه جل همداسې نور آب ورته ووایې نو که چېرته مویه ورته وایې په عربي کې آب ورته وایې په فارسي کې اوبه ورته وایې پښتو کې واټر ورته وایې په انګلیش کې نو هیڅ ستونزه نشته ده نو ماته یو ملګری مثلا هغه وویل چې ماته ډاکټر ویل چې یو ګیلاس سهار ساري اوبه شکه نو هغه زیړې اوبه شکه نو چې کله زه پوه شوم هر ساري وایي معده باندې مې درد شو نو ګردو باندې مې درد شو نو چې هر ساري ته د اوبه شکې یو وخت کې مې ورته ویلې زیړې اوبه نو چې وخت کې ګورم هغه ادرار نو څنګه کوی شي ادرار ته اوبه وایو ښه ته کوی شي اوبه وایې ته کوی شي چې هر څه ډول نوم ته وغواړې ورته اخیستی شي خو ته کوی شي رحمان وایې ته کوی شي کریم وایې خو ته نشي کوی چې خدای جل ته یو انسان نوم واخلې نو ته نشي کوی چې د انسان نوم ورته واخلې ته نشي کوی چې ادرار ته اوبه ووایې نو 12 سوره د الاخلاص 1 تر 4 آیاته پورې د کوم څه مې چې یادونه وکړه هغه سورت اخلاص و ښه نو په قرآن کې نه دی ویل شوي چې عیسی د خدای زوی و په قرآن کې نه دی ویل شوي چې مهیش توبه نعوذ بالله خدای په قرآن کې نه دی ویل شوي دا خبرې ښه نو راځه مهیش یو خوا پرېږده عیسی علیه السلام دغه موضوع چې دی وایي چې د خدای دا بلې خوا پرېږده راځه چې یو شی دی هغه را سره قبول کړي چې هغه واحد الله شریک خدای دی نو تاسې برهما وایي چې هغه ګریټر دی صحیح ده ګریټر یعنې په خالق پیدا کوونکی الله جل جلاله پیدا کوونکی ده نو برهما تاسې وایي چې هغه لاسونه لري هغه 4 پښې لري 4 لاسونه لري نو په همدې ډول سره ته بیرته هغه کوم آیات چې تاسو په کتاب کې دی چې وایي چې هغه تاسې یعنی هیڅ برهما هیڅ تصویر نه لري یعنی برهما چې تاسې د خدای توبه نعوذ بالله ورته وایي هغه تصویر نه لري بیا ته ولې د خپل آیات په خلاف باندې ځي ولې تصویرونه ورته ورکوئ ښه ما ویډیوګانې ثبت کړي دي نو کوی شي هغه ویډیوګانې واورئ نو په دې هیله چې ځواب ترلاسه کړی اوسي بخښنه غواړم زما مقصد دا نه و چې زه بحث اوږد کړم نه غواړم چې بحث اوږد کړم تاسې څه وویله د خلکو ته ځواب و او خپل ځواب یې واخیسته خو زه چې څه غواړم تاسو ته زه غوږ نیسم
exactly what he زما اصلي پوښتنه دا وه هغه زما ملګرو چې ما ته څه توضیحات راکړي وو څه یې ویلي وه exactly the Renaissance, the creator of the world, rather it should be counted as Allah, Bhagwan. نو هغوی ویل که بګوان دی که بهشت دی دا ټول یو دي سره که په دې اړه باندې تاسو څه موږ ته توضیحات Thank you. Brother, if you had heard my answer. ښه ورور تاسې څه ورته وایي لکه مخکې ما څه ویل تاسې بغوان ورته وایي داسې نور نومونه مه اخلئ اصلا دغه نومونه کو یعنی الله جل جلاله خدای یو دی